یورانیم یو داسې فلز چې له سترګو پټ خو له انرژي ډک دی. په طبیعت کې آرام پروت دی، خو کله چې انسان یې وزغمي کولی شي نړۍ ته روښنایي ورکړي یا یې هم په ویره واړوي. یورانیم څه شی دی؟ ولې دومره مهم دی؟ څنګه انرژي او وسلې ترې جوړیږي؟ او ولې دا فلز د نړۍ تر ټولو څارل کیدونکې ماده بلل کیږي؟ په دې ویډیو کې د یورانیم پټ قدرت کارونې او شاته یې پراته رازونه درته سپړو. نن به د مندلیف له جدول څخه تاسو ته د نړۍ تر ټولو ګواښونکی فلز در وپېژنو. د مندلیف له جدول څخه ځواکمن فلز یورانیم. لومړی تاسو باید په دې وپوهیږئ چې یورانیم په نړۍ کې لږ موندونکی فلز نه دی، بلکې د نقرې په پرتله 40 برابره په نړۍ کې زیات موندل کیږي. یورانیم د لومړي ځل لپاره په 14مه پیړۍ کې د مارتین هینسرچ کلیپروت له لوري په جرمني کې وموندل شول. په هغه وخت کې په لمریز نظام کې یوه نوې سیاره هم موندل شوې وه چې د اورانوس په نوم یې نومولې وه. د یورانیمو موندونکي هم وویل چې زه خپل موندونکي فلز ته یورانیم نوم ورکومه، ځکه دواړه په یو وخت کې موندل شوي دي. یورانیم هم د نورو فلزاتو په څیر په ناخالصه توګه په ځمکه کې شتون لري. پخوانیو ښیښه جوړونکو به د ښیښې د لوښو د ښایست په موخه یورانیم کارول ترڅو زړه وړونکی شین رنګ خپل کړي، خو دوی په دې نه پوهېدل چې دوی دا ښیښهیي لوښی په یوه وژونکي او زهرجنه وسیله بدلوي. یورانیم د یو نقرهیي رنګ فلز په توګه تر سترګو کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې همدا یورانیم د کومې موخې لپاره کارول کیږي؟ کله چې به دوی په ښیښه کارول، ښیښه به یې زهرجنه کوله، نو اوس د نورو کومو موخو لپاره کارول کیږي؟ په نړۍ کې زیات شمیر یورانیم د انرژي د تولید او د اټومي بمونو د جوړولو لپاره کارول کیږي. سترې بحري کښتۍ سمندري اوبتلونه د اټومي انرژي په مرسته حرکت کوي. یو اوبتل د یورانیمو په یو ځل سون کولی شي د 10 کلونو لپاره فعالیت وکړي. هستوي انرژي ټوله مصرف شوي انرژي بشپړوي. په ځمکه شته یورانیم 238 یورانیم دی چې دا یورانیم زموږ لپاره هیڅ ډول انرژي نشي برابرولای، یوازې زهرجن خاصیت لري. که وغواړو چې له دې یورانیمو څخه انرژي ترلاسه کړو باید غني شي او 238 یورانیم په 215 یورانیمو بدل کړو. دا یورانیم زهرجن دی او غني کول یې هم ډیر سخت کار دی، نو بیا یې ولې د سون لپاره چمتو کوو؟ پوهان په دې باور دي چې دا سون تر نفتو 8000 ځله پاک دی. د ګوتې د یو بند په اندازه یورانیم د 540 لیټره تیلو په اندازه انرژي تولیدوي. کوم یورانیم چې تاسو له ځمکې ترلاسه کوئ دا لا 238 یورانیم دی. لومړی باید تاسې دا یورانیم خالص کړئ، یعنی له یورانیمو سره شته اضافي مواد باید له منځه یوسئ ترڅو خالص یورانیم پاتې شي. د دې لپاره یورانیم ټوټه کیږي او د اور په یو تنور کې دومره تودوخه ورکول کیږي ترڅو ډبره او اضافي مواد له یورانیمو بیل او یوازې یورانیم پاتې شي. له دې وروسته چې څه ترلاسه کیږي له اوبو او سلفلوریک اسید سره ګډیږي. دا عملیه ناخالص یورانیم په اکسید یورانیم بدلوي او امونیا ورباندې کاروي. له دې سره په ژیړ کیک بدلیږي. دې مرحله کې نو موږ وتوانېدلو چې یورانیم 238 ترلاسه کړو. دا یورانیم هغه ډول رادیو اکټیو نه لري. اوس غواړو چې دا 238 یورانیم په 215 یورانیمو بدل کړو. هستوي سون. دلته اوس موږ د یورانیمو غني کولو ته اړتیا لرو، هغه کار چې د سانټروفیشنونو له لوري ترسره کیږي. مخکې تر دې چې دا ژیړ کیک په سانټروفیشنونو کې ځای پر ځای شي تر هغه مخکې باید یو ځل په غاز بدل کړو. د سانټروفیشنونو داخلي حرکت د غاز ایزوتوپونه ورڅخه بیلوي او په 215 یورانیم یې بدلوي. کله چې تر 100% یورانیم غني کیږي د اټومي بټیو د سوند لپاره بسنه کوي. خو که چیرته وغواړو چې اټومي بم جوړ کړو اړتیا ده چې 90 سلنه خالص یورانیم غني کړو.
اوس چې مو 90 سلنه چمتو کړو څنګه به یې کاروو؟ دا چې یورانیم په ګاز حالت کې وي باید په جامد شکل بدل شي. د دې لپاره کلسیم ورباندې کاروي. کلسیم ګاز یورانیم په یورانیم اکسید بدلوي. له دې وروسته لاسته راغلي یورانیم اکسیدو ته 1400 درجې د سانتیګراد تودوخه ورکوي او ویلې کوي په ځانګړو قالبونو کې ځای پر ځای کوي او په پایله کې داسې ګولۍ ترلاسه کوي او د سون په ځانګړو میلو کې ځای پر ځای کوي.